چې ماماګان پکې اوسېږي و مور لغمان ته زما ډېر مې یادېږي. د لغمان خپله د علم د ادب او د پوهې ټاټوبی دی. کله چې د کابل ښار نه راځې نو لغمان ساحې ته چې راځې نو ورته لیکلي که نه چې د لغمان سمسور لغمان ته او د علم د ادب ټاټوبې ته ښه راغلاست. دا د لغمان دغه مشهوره دغه میوه څه شی ده اوس؟ مشهوره میوه خو همدغه شفتالو دي، خو بادرنګ هم د لغمان په میوو کې راځي ځکه چې مشهوره شی بادرنګ دی د لغمان. دا خو بې ترکارۍ کې برسي خو نه د لغمان په میوو کې حساب کړه ځکه اول همغه ډېر مشهوره راوځي. نه خو مخکې چې دا بیا د لغمان ګلپي هم ډېر مشهوره ده. دا خو ده همداسې ده همدغه شی ده. څنګه ده بیا کاروبار څنګه ده؟ الحمدلله الله نه ډېر خوشحاله شو. شکر بس د ورځ څونه کار کوې؟ دا ورځ پورې ده نو جمعې ورځ خو 2-3 زره کوو. ماشاءالله جمعې ورځ بختور ورځ وي. کمی فارسی یا قندی باقی لغمان چه رقم است؟ خب شیرین زبان ده. تو چند کلمه اگه ما بگو یاد داری؟ یا رب. په لغمان کې پیدا کیږي به د خلک د کم سین نه رانیسل تاسو راوړي؟ د الینګا د الیشنګ سین نه نسې مونږ ته راوړي بیا مونږ اخلو پاخه کوو. خلک اوس خو هوا ګرمه کېږي، اوس هم خلک شوقیان دي د ماهي خوړلو؟ ډېر شوقیان دي، د راځي وړي ځان سره چکر ته ځي. راغلاست یو ځل بیا د ابدارۍ څخه عطاالله وردګ محسوس په دننه چوپړ کې حاضر یم. دا د لغمان ښار ده او زه د عبدالله عبدالرحمن چوک سره ولاړ یم. هغه سره د لغمان د ولایت نه ښایسته ښایسته مطالب ولرم تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړي. دوستانو د لغمان ولایت کې یاستو. السلام علیکم استاد محترم، اجازه خو دا خبرې وکړي؟ ولې نه. دوستانو موږ راغلی یاستو لغمان ولایت ته او دا د عبدالرحمن چوک ده. ورجانه سړی مشي اول کې ځان معرفي کړي. برکت الله محبت مې نوم د لغمان ولایت نه. برکت الله جان محبت. نو کله چې لغمان ته راځئ د خیره ځکه هوا د جلباتو لغمان ګرمه ده نو حالا به د خیر سره چای وکړئ، دغه شربت وڅښئ چې دغه سره د صحت مو دغه سره طبیعت مو لږ را جوړ شي. هماسې ده همدې دپاره به خدمت کوو د لغمانیانو. د لغمانیانو ته دا چې هر یو راشي ښه خوشحاله اوسئ. ځکه ټوکې کوو دغه لغمان خلک چې دي لږ د طبیعت خوښه دي که نه په خاطره د کوم شربت لري اوس که دغه مو ته وښیي څه لري څنګه د کاروبار ده څنګه د ورځ کې څو روپۍ کار کوي مونږ شریکوي که نه کوي؟ ولې نه والله الحمدلله 15 رقمه شربت مونږ جوړوو. اصلي د لیمو شربت هم جوړوو مونږ، پستې ده، آلو بالو ده او ممیزو والا. بیا مونږ ته یې کم یو راکوي؟ کوم یو چې تا ته څنګه ده بیا کاروبار څنګه ده؟ الحمدلله الله نه ډېر خوشحاله شو. شکر بس. د ورځ څونه کار کوي؟ دا ورځ پورې ده نو جمعې ورځ خو 2-3 زره کوو. ماشاءالله جمعې ورځ بختور ورځ وي. که ورځ کې چې 4-5 راکوي نو خو بس موږ سره نیم که نن د خیر نن د جمعې ورځ به موږ سره نیموي. ولې نه همداسې ده یعنې 3 زره چې وکړي یعنې زموږ 9 زره دی. صحیح ده هر جمعې به راځي. خوشحاله اوسئ ځکه دا ویلو چې دغه لغمان خلک دي طبیعت خوښه دي او یو تعلیم یافته دي. نو د خیر سره استاد زموږ د یو لیمو د نخوه جوړ کړه د خیر. ماشاءالله استاد بازونه ډېرې خوړی شوم استاد. او فارسی میگی دیگه؟ ما فارسیوانه. خب امی فارسی امی قندی باقی لغمان چه رقم است؟ شیرین زبان ده. تو خیلی کلمه اگه ما بگو یاد داری؟ یا رب. دیگه خوب هستی جور هستی بخیر هستی یا گلاس جوس میده جوکره میره اگه خوری؟ میخوری. سلام باشه میره بخوری. به 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 به
ماشاءالله خیر بینی استاد سلامت باشید دست درد نکنه واقعا خیلی مزناک جور کردید همین گلاس باز چند دست ای با عام مردم بیسر خب بام اوایتنا پراوی با مو دیگه خدا نکنه باز ما متفور آقام داشتیم باز مردم که از باز میگه والا که هر جا میری کل مزار تک کردی یا ما تو خواهی شریک هستیم نداره شریکا صحیح صحیح مالی شریک ما برتیلان کده میرم استاد دوستان مونږ لغمان ولایت کې استو دا د لغمان ولایت ښار د محتلام بابا ښار ده او تر شا ګوري چې هغه شفتالو بازار د ورځو کې ډېر زیات ګرم ده ورور راسره ولاړ ده معلومات به راکوي سلام ورور جانه اول کې د ځان معرفي کړي دغه لیدونکو ته نوم مې مهرالله ده او د پلار نوم یې عبدالرازق ده دغلته کراچي وان یم مهرالله جانه داسې ونه وایي ښه وایي چې سړی د کوم ځای اوسي هغه اوس موږ ته خو نه وایي نه نه لغمان نه بل ولایت کې خو نه یم ولاړ ځکه هغه لغمانیان یو تکیه کلام ده که نه وایي چې سړی د کوم ځای لغمان که لغمان شریف لغمان شریف شین لغمان سمسور لغمان ښه دغه شی جوړ دی هر نوم سره جوړیږي دغه د شفتالوان خرڅوو دغه شفتالانو بازار څنګه ده اوس دې وختونو کې والله شکر دې ورځو کې شفتالانو سیزن د ښه بازار د ګرم بازار د ښه خرڅي خلک یې دا شفتالوان د کوم ځای دي بیا دا شفتالان د خپل د لغمان دي چارباغ نه دي قرغې ولسوالۍ نه دي هلته باغونه دي په زرهاوو باغونه دي په جریبونو جریبونو باغونه خلک دي همغه ځای نه راوړي دا د لغمان دغه مشهوره دغه میوه څه شی ده اوس په مشهوره میوه خو همدغه شفتالو دي خو بادرنګ هم د لغمان په میوو کې راځي ځکه چې مشهوره شی بادرنګ دی د لغمان دا خو د ترکارۍ کې برسي خو نه د لغمان په میوو کې حساب کوه ځکه اول همغه ډېر مشهوره راوځي هغې نه خو مخکې چې دا بیا هغه د لغمان ګلپي هم ډېر مشهوره ده هو دا خو ده همداسې ده همدغه شی ده د چارک په څو خرڅوي ده چارک ښه شفتالو اتیا روپۍ 90 روپۍ 50 روپۍ 40 روپۍ رقم شفتالو بیا دی وروسته د دغه بیا کم د کم میوې سیزن راشروع کېږي دې نه بعد زردالو دي او انګور دي هغه لږ لږ دي دونه نه دي بیا انګور هم کېږي دلته انګور کېږي خو هغه هر کور کې یو دانه بوټی چا ځان ته کرلی هغه بیا خرڅوي نه خپله خوري ډېره مننه کوم مهرله جانه خوشحاله اوسه سلامت دوستانو موږ سره پاتې شه نور ښایسته ښایسته ویډیوګانې وخت تر پای زموږ ملاتړ وکړو مونږ راغلی یاستو یاسو خبرو که خلاص نو اوس خو د راووسلو حاضر پوښتنه کوم ته خلاص دوستانو راسو لغمان ته او دا ګورئ چې وطني مایان پخېږي نو اول استاد سلامونه جوړ په خیر السلام علیکم ښه انشاءالله جوړې شکر دغه مایان دې اچول دغه کرته وایي دا د کوم ځای مایان دي وطني دي څه رقم دي د وطني د سیند میان دي نشان میان دي دې ته بیا کوم مایان وایي دلته وایي اصل میان دي دومره دومره دا کیلو په څو ورکوئ دا کیلو موږ ورکوو 300 300 روپۍ بیا موږ ته څو راکوئ تاسو ته بیخي خوشحاله اوسئ دغه مایان چې دي کوم مایان دلته اوس په ننګرهار کې دغه کې وبخئ په لغمان کې پیدا کېږي بیا خلک د کوم سیند نه رانیسل تاسو ته راوړي دلته د الینګا د الیشنګ سیند نه نیسي موږ ته راوړي بیا موږ خپل پاخه کوو خلک اوس خو هوا ګرمه کېږي اوس هم خلک شوقیان دي د مایي خوړل ډېر شوقیان دي راځي خوري وړي ځان سره چکر ته ځي د دې نه بغیر د هوټل کې نور څه شی لرئ تاسو موږ سره چرګ کباب د جګر د لوبیا د چرګ غوښه د دغه شیان دغه مایان چې دي مشهوره دي نو دوستانو تاسو دغه ښایسته ښایسته ویډیوګانې وګورئ د مایان چې خوند ترې واخلئ دا د لغمان خپله مایان دي دوستانو
مونږ راغلی سو لغمان ته او لغمان دا چې دی نو بادرنګ ډېر مشهوره دي. استاد اجازه ده او یو دانه به د لغمان د شین لغمان دغه میوه به زه وخورم. راشه بادرنګ واخلئ بادرنګ. مگه در کامرا میگم این مردم خواد گفت که بادرنگ واخله پکاره تیار پن بیای بخری راځي. لغمان بادرنګ چې دی هماغسې خوند کوي ځکه نوم لري چې هماغسې خوند هم کوي. نو تاسو ښایسته ښایسته ویډیوګانې وګورئ انشاءالله د دې صاحب سره هم خبرې کوي تر پای زموږ ملتیا وکړئ. وایي چې ماماګان پکې اوسېږي و مور لغمان ته زما ډېر مې یادېږي. خاندان د نغمې ده. سلام بیدر جان. سلامونه ورور ښه انشاءالله. فراری ده خوښي شکر ده. هغه دغه لیدونکو ته که ځان معرفي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالبشیر وهاب یم د لغمان ولایت د مرکز اوسېدونکی. وهاب زی صاحب زما تر شا خو د عینک میسه کړه چې دواړه یو رقم راشي. زما تر شا چې دا ګورې دې ته دا د لغمان شین لغمان هغه وایي دا بادرنګ ډېر مشهوره دی. شین لغمان همدغسې ده. همدغسې ده بیخي. دغه لغمان کې دغه بادرنګ ډېر مشهوره دي. دغه بادرنګ دي که هغه نور فارمي دي؟ نه همدغه د لغمان بادرنګ هم دي. دا وطني بادرنګ دی د پټیو دي د قرغیو د چارباغو د ساحې دي او هغه نور چې دي هغه بیا فارمي دي د ګلخانې. خو دا لږ مشهوره دي او خلک دې نه ښه استفاده کوي او د خلکو خوښېږي هم دي او دا ډېر نسبت د فارمي نه دا ښه بازار کې خرڅېږي. ګورئ که دغه بادرنګ چې مشهوره دي خوند کوي ځکه نو هغه مشهوره دي. بغیر دې څخه بادرنګ څخه نور څه مشهوره دي؟ دلته خپله د لغمان تولید مثلا ټینډې دي او توریان دي او په میوه‌جاتو کې بیا شفتالو دي. همدغه ډېر مشهوره دي. دا مونږ الوکاټ ورته وایي. هغه لوکاټ هم شته. لوکاټ د خوا د الینګار امرود هم ورته وایي که نه هغه سره سره هم وځي وخت. امرود شته خپل په سیزن کې امرود چې ورته وایي. یو امرود ده یو امبلک ده که نه. د لغمان چې دي امبلک ده بیا ډېر مشهوره دي په خپل وخت کې ماشاءالله ښه حاصلات ورکوي. هغه پخېږي چې بیا د خیر ورته راشو. هغه په ژمي کې ښېږي. نو ژمی نو یو کال ورته صبر شو. نو نه انشاءالله چې هر وخت راغلې مونږ د خدمت کوو. 4 میاشتې بعد له خیره سره دغه ځینې وایي ته مخکې لغمان اوس موږ لغمان وایي که لغمان شریف؟ یاره چې لغمان شریف وایي خبره ښه راځي که نه. ځکه چې خلک شریف خلک دي مجاهد خلک دي که نه او میلمه فعاله خلک دي شریف خلک دي ځکه لغمان باندې مشهور ده. مونږ ځکه ورته وایي چې وایي هغه یو نغمې یا سندره کړې وایي چې ماماګان پکې اوسېږي و مور لغمان ته زما ډېر مې یادېږي. نو دغه لغمان خلک هم چې دي اکثرت یې چې دي د لغمان څخه وتي خلک دي یا په کابل کې اوسېږي یا په جلال آباد کې اوسېږي. نو دا ده چې ډېر باسواده خلک دي ډېر مېلمانه دوسته خلک دي او درې قومونه پکې ډېر ژوند کوي. یو پښتانه دي یو تاجکیان دي یا بل پشیان دي. او پشیان پښتانه تاجکان دا درې واړه قومونه دي د لغمان کې ژوند کوي. د لغمان خپله د علم د ادب او د پوهې ټاټوبی دی. کله چې د کابل ښار نه راځې نو لغمان ساحې ته چې راځې نو ورته لیکلی وي که نه چې د لغمان سمسور لغمان ته او د علم د ادب ټاټوبې ته ښه راغلاست. څومره ښه جمله ده. ختیځ ولایتونو ته راځې ختیځ زون ته راځې نو او کابل څخه چې کله راځې اوله دروازه چې راځې ته لیکلی چې سمسور لغمان د علم او ادب ټاټوبې ته ښه راغلاست. شین لغمان ته ښه راغلاست. شین لغمان چې ما سوی ماسې شین هم ده. شین هم دی ماشاءالله چې هرې خوا ته لاړ شي الینګار الیشنګ نو ماشاءالله ځان ته ښایست لري ځان ته ښکلا لري. همداسې قرغیو ولسوالۍ په دغه وخت کې ماشاءالله ترکاري له لحاظه د میوو له لحاظه ماشاءالله ښه ښکلاګانې لري او ښکلا لري هر ولسوالۍ ځان. بلکل. یا بله چې دا اوس دغه فرشغان او دولتشان ډېر ښایسته ولسوالي هغه هم هغه بیا په پسرلي کې ښه اوسي. او فرشغان ولسوالۍ هغه له دولتشاه نه پورته ده. اول دولتشاه راځي بیا فرشغان راځي او د فرشغان خلک هم په فارسي باندې خدمت کوي. هغه د پنجشیر راغلي دي. د پنجشیر ته بیخي نږدې د پنجشیر سره ګاونډی. اموک جان بای گپاره میزنه تقی میشن خوب دغه چی داره خبر بگیرید او ځکه چې دغه د پنځشیر نه پنځشیر انداز کړو. دوستانو دغه یا من بالاخره نن سره کابل دوی چې پکې را کړو د لغمان مې د فار اول چیرې بادرنګ ګلپی خلاصې دي بادرنګ راوړل ګلپی هغه وخت کې شي بادرنګ واخله کاله وانه فلا وهذا صاحب لکه څنګه چې ګول تاسو طبيعت خوشاله دا د فکر وکړه لکه د لغمان دغه ټول ځوانان دغه هم د خوش اخلاق دي هم مهمان نواز خلک دي هم تعلیم کرده خلک دي
هلته امنیته خلک دي ډېری چې دی د لغمان چې ده دغه ښار هم کوچنی ده او د ساحل چې دي اکثریت خلک چې دي ډېری چې دي هغوی په کابل کې اوسي او په هغې کې اوسي په جلال آباد کې ډېری چې دي مسافر دي نو که مسافر ته هم یو سلام کلام که شعر ورته ووایه شی لرې ورته بس اولاد خدمت خوشحاله اوسئ یا سلام زما هم تقدیم د لغماني مسافرو ته بس د لغمان شین لغمان څخه صحیح ده که نه خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ دا ته راوړم دوستانو دا بس